اوس خبره دی خلاص انتها ده که چې کله یو انسان هم په بل انسان باندې میینېږي جی جی د ده په مخ میینېږي په مخ کې نور د چای الله نو اصل کې د انسان چې دی که نه دا مینه چې دی دا د الله سره کوي ټیک که خټک که یوسفزی پښتونخوا زما وطن دی که ممن که پرېدی یم پښتونخوا زما وطن دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو د خپل روح خپل قربان مید الرحمن حمد لخوا سلامونه نیکې پیرزونې ومنئ. هیله من یم چې په صحت به کامل یې. د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې نن یوې داسې ملغلرې ته موږ زحمت ورکړی دی څوک چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی د ادب د اسمان زرینده ستوری هغه که د کراچۍ ادب دی هغه که د سوات ادب دی یقینا چې د دوی ډېر لوی خدمات دي پښتو ادب کې او راغلی دی موږ ته یې وخت راکلی دی مننه یې کوو. بیا د ډېرو ملګرو فرمایش هم چې تاسو ساګر تنقیدي صاحب سره تفصیلي مرکه وکړئ نو نن د هغې دپاره موږ دوی ته بلنه ورکړې ده. په شروع کې چې ما کومه مصره کومه مطلع ولوسته که خټک یوسفزی یم هم د دغې نظمیه غزل خالق نوموړی ساګر تنقیدي صاحب هغوی را سره تشریف فرما دي. ساګر صاحب تاسو ته مشال ټي وي ته هرکلی وایم مننې وکړو. نو ډېره مننه همدرد صاحب ستاسو د مشال ټي وي د ټولو همکاران. ساګر صاحب یقینا ستاسو د کومه نغمه چې ریکارډ شوې ده چې په نوم پښتون دې رسېدلې ده نو د دې نه علاوه ستاسو نور کوم کلامونه ریکارډ شوي دي چا ریکارډ کړي دي؟ داسې ته همدرد صاحب جی جی چې تقریبا داسې ډېر کلامونه ما ته دا سندرغاړو نومونه هم نه دي یاد. جی جی یوه سندرغاړې د دې پېښور نه راغلې وه کراچۍ ته جی رخسار نامه وه جی هغې زما نه ډېرې سندرې اخیستې وې هغه ما داسې دوه درې سندرې لیکلې وې په دغه باندې جی جی په دې خپل کلتور باندې هغه وخت کې د کیسټو هغه ته ورو نو دا ډېرې کیسټې راغلې وې جی جی او زاید تبسم چې دغه مشهور نظم اول ځل هغه ویلی و دا نه وروسته بیا هغه ډېرې غزلې زما ویلې دي چې په یوټیوب باندې پرتې دي. جی جی او مراد درویش جی جی داسې ډېر سندرغاړي دي په کراچۍ کې. بیا د خټک یوسفزی نظم چې کله د کیبل ټي ویان رالو کیبل ټي وي ټیک ډیش د خبر نیوز چې دی چې دا شروع شو نو د دې خبر نیوز په کراچۍ کې یو شو کړی وه او په هغه شو کې ارمان زما دا نظم ویلی که خټک یوسفزی او د هغې نه بیا دا دومره مشهور شو چې بیا تقریبا چې د پښتو څومره سندرغاړي دي هغو ټولو دا ووی او یو ورځ ارمان په ما پسې راغی ډېر زیات خوشحاله ول ما ورته ویله کولې وی چې دغه یو نظم چې دی دې زه دومره مشهور کړم چې په دوبۍ کې د کرکټ میچ و جی او په هغه وخت کې شاید افریدي کپتان و او چې کوم کپ و د هغې نو هغه چې کله هغه وګټو نو هغو په هغه سټیډیم کې دا ترانه ولګوله چې دا ولګوله او په دغه وخت کې د دنیا تقریبا 50 ملکونه لایو دا میچ ګوري ټیک ده په دغه دغه ترانه غږېده نو ارمان ویل که د دې نه به نور غټ دغه ماته نه میلاږي بس دا زما دپاره غټ اعزاز دی. جی جی صحیح. ساګر صاحب یوازې پښتو ادب کې خو یوازې د نارینهو فرایض نه دي دې کې زنانو هم خپل کردار لوبوي یعنې مېرمنې به ورته زه ووایم نو پښتو ادب کې د مېرمنو کردار تر مېرمنو هلو ځلو ته په کوم نظر باندې ګوري؟ په پښتو ادب کې د مېرمنو ډېر لوی کردار لوبولی دی جی خاص کر په داسې معاشره کې جی جی چې هلته کې مونږ قید و بند ډېر دي بالکل قید و بند دومره سوا په ښځو باندې دونه پام دی او د دې په باوجود زموږ سره دلته کې خاص کر په خدایي خدمتکار تنظیم کې زیتون بانو سین بیبی دا زمونږ مشرانو چې کومې لیکوالانې وي جی جی او د هغو نه وروسته بیا سلما شاهین سیده سینا ګل تنها او داسې نور ډېر دا وخت ماته به نومونه یاد نه وي او دغه او چې موږ لکه وروسته کلاسیکل ته لاړ شو نو هلته کې هم زمونږ مېرمنو چې دی هغه ډېر ښه ادب خو مېرمنو چې زمونږ په ادب کې ټپه چې ده ټپه دا زمونږ
په پښتو ادب کې د ټولو نه وړاندې سمت او ډېر خوږ سمت دی جی جی چې په دې دوه مصرو کې ټوله دنیا سره چې ده رابنده کړي هغه راغونډېږي لوی مضمون پکې بني نو په ټپه کې لکه زموږ سره چې څومره ټپې دي په دې کې به زه وایم چې لکه 15% په سلو کې 15% جی دا به سړو لیکلي او دا 15 کم مسل چې دی دا ښځو ټپه مطلب لکه دا ثابتېږي چې دا ښځو سیم په یو قسم بالکل دا د ښځو سم دی او ته چې وګورې که نه نو په ټپه په هغه ټپه کې خوني چې کومې د زنه ده زنانه دې وویلی شي جی جی لکه په سر مې مه وهه ظالمه تورې کمسۍ مې د دادا د کوره دینه په دې کې بیا نو ځان له یو اوږده قصه ده جی 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 صحیح پښتو ادب کې یو خو مونږه وړاندې ادب دی یو پکې بیا داسې موږ ته جدید ادب ورته موږ وایو نو آیا دا د جدید ادب د کوم وخت نه کوم دور نه شروع شوی دی د چا د وخت نه شروع شوی داسې ده چې موږ د جدید ادب دغه چې دی باني دا خلک زمونږ دغه چې د لیکوالان خوشحال خان خټک ګڼي جی جی کله په دغه کې پښتو ادب کې د جدید غزل دغه کې ابتدا کېږي نو په دې کې بیا د امیر حمزه خان شینواري د قلندر مومن او د اجمل خټک د دې خلکو دا خو ډېر لنډ دور دی چې او دا ټیک دی تصوف ته په کوم نظر ګورې تصوف یعنې کوم چې صوفیزم به ته موږ وایو صوفیزم ادب کې جی صوفیزم خو زه به تا ته دا ووایم چې د دې دپاره شاید چې زمونږ د لږ وخت دا ویډیو چې دا زمونږ هغه تنده ماته نه کړي په لنډو ټکو خیال دا به ووایم روحانیت شو که نه جی چې تصوف چې دی جی تصوف په دې کې د مینې نه علاوه بل شی نشته ټیک که د الله سره ده نو مینه ده که د پیغمبر سره ده نو مینه ده جی نه که د اولیاء کرامو سره ده نو مینه ده او که د الله د بندیانو سره ده نو مینه ده یعنې په دې کې د مینې نه علاوه بل شی شته نه لکه ټیک تصوف ټوله مینه ده مینه ده مینه ده نو موږ خو هسې دغه موضوع به هم راځي چې مینه یو ډېر وړوکی ټکی دی مینه جی نو د مینې حوالې سره به ستاسو تفصیلي خبره هم اورو دغه موضوع به هم راځو همداسې مینه زه وایم چې کله انسان چې کله الله پاک تخلیق کوو جی نو په ده کې به د مینې هغه دغه چې اثرات دا به پکې خامخا غورځولي ځکه چې هر انسان چې دی په ده کې مینه جی خو کومې مینې ته چې مونږ اشاره کوو مینه په اول کې مینه د یو انسان د بل انسان سره هم کېدی شي مینه د یو انسان د خپل وطن سره هم کېدی شي مینه د یو انسان د ګل سره د ونو سره د غرونو سره د دې سره هم کېدی شي او مینه په شروع کې مینه چې کله انتها ته ورسي د دې نه عشق جوړیږي ټیک او په مینه او په عشق کې بیا فرق دی ځکه چې په دغه موضوع باندې زما یو شعر دی چې ما ته خو مخ د حسن ډک خو د نور عرش ښکارېږي ما ته خو مخ د حسن ډک خو د نور عرش ښکارېږي زه چې مجنون شمه ولی شمه لیلا لسم اوس خبره دی تاسو انتها ده که چې کله یو انسان هم په بل انسان باندې میینېږي جی جی د ده په مخ میینېږي په مخ کې نور د چای الله نو اصل کې د انسان چې دی که نه دا مینه چې دی دا د الله سره کوي او چې کله د عشق ته ورسي نو دی بیا هغه خپل حقیقي ځای ته رسېدلی ټیک ساګر صاحب یو څو شعرونه به هم مینهوال به څه تمه ساتي زوږ شو جی په قیرۍ کې دومره لرې تللي زوږ شو په قیرۍ کې دومره لرې تللي هو او په مستۍ کې دومره لرې او مونږ د جانان د تخلیقکار ګوتو ته ځان رسو مونږ د جانان د تخلیقکار ګوتو ته ځان رسو مونږ په عاشقۍ کې دومره لرې تللي یو ډېر او زنګ زنځیر د اوسپنې د سرو راته ښکارېږي زنګ زنځیر د اوسپنې د سرو راته ښکارېږي اوس په غلامۍ کې دومره لرې تللي یو ډېر ښکلی چلته نفرتونو
خپل روان نسل ته هم هم ښایو لکه زندګۍ کې دومره لرې لرې تللي یو او پوځ له پیزوان اوس د زرګر نه هم په پور غواړو پوځ له پیزوان اوس د زرګر نه هم په پور غواړو ګرانې غریبۍ کې دومره لرې لرې تللي یو او مات کوده ګلونه د ورخاړي خاپیري دیوان مات کوده ګلونه د ورخاړي خاپیري دیوان دې زړه بلۍ کې دومره لرې لرې او شګې د ساګر د خپو خاپونه او د زلفو تار شګې د ساګر د خپو خاپونه او د زلفو تار مسافرۍ کې دومره لرې لرې حاجي کتونکو دا و ساګر تنقیدي صاحب چې تاسو ته خوندورې ګټورې خبرې ورسره ښایسته خوندور په زړه پورې شعرونه هم واورېدل هم دې سره زموږ دا نننۍ خپرونه پای ته رسېد تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدرد او ساګر تنقیدي صاحب ته اجازه ورکوي په لوی الله مو سپارم د خدای په امان